غداران دي د عمران خان د نظریې مطابق نه دي چې په هر تاریخ باندې دا تاریخ نه مخکې کوم جلسې جلوسونه نو دوی په قرآن مجید باندې هیلپ اخیستي وو موږ نه چې یاره موږ به تاسو سره هم غداري نه کوو عمران خان سره به هم نه کوو د ملک او قوم سره به هم نه کوو. هغوی دواړه په کټ کې نن پراتري بیماران دي. الرحمن الرحیم. ګرانو عزتمندو، موجود یم نوخار رشکی کې او په دې ټایم موجود یو حجره د حاجی فیاض احمد صاحب د را روان وخت منسټر دی ایم ان ای دی او دا د هغوی ملګري دي. هغه خو په خپله قطر ته تللی دی، هلته کې پیسې راغونډوي او دلته په خپل کلي علاقه باندې لګوي او د عمران خان صاحب د ازادۍ دپاره هغه کوشش کوي چې خان صاحب تر اوسه پورې آزاد ولې نه کړی شو. نو موږ سره دا عمران بھائی ولاړ دي، نور هم ملګري ولاړ دي. نو په شارټ کې څه خبره کوو، جلسه شوې ده او هلته کې د کچرې یو غټ ډېرو اولته کې د عمران خان هغه مینوال چې دي اکثر مونږ پښتنو کې نه په پوره دنیا کې چې څو وخت داسې قسمه ایونټي نو ریډ کارپیټ خور کړي وي کنه هغه باندې میلمانه راځي. نو دلته کې ګنډاپور صاحب ورته بلیک کارپیټ خور کړي دي او په هغه باندې ټول اورسیز او دا ټول میلمانه راغلي دي. میلمانه ډېر خپه دي د ګنډاپور صاحب نه چې وزیر اعلی په کار دا وی چې دا ګراوند پاک کړي وي، څه د اوبو موبو تنظیم کړي وي. نو راځي د دوی سره خبرې کوو چې څه ویل غواړي. زه به د جلسې حوالې سره دا ووایم چې مونږ په دې ضلع کې وتي وو بغیر د ایم ان ای نه بغیر د ایم پی ای نه. نو زمونږ دې سره څه زیاتیات نشته، زمونږ وروڼه دې ډېر په مینه محبت باندې دا چې کوم ځای دی په دې باندې لومبني هغه وخت دې ته مونږ جلسه کړې وه چې خلک د دې نه یارېده چې تورې ټوپۍ برته چې دا ډېر یو مشهور سپیلنګ و هغه ټیمه. خو لکه دې باوجود مونږ د عمران خان دپاره د ملک دپاره او د نظریې دپاره چې کوم دی هر قسمه مشکلاتو سره مخ وو او مونږ هغه جلسې جلوسونه کړي دا منګان پیګان مونږ ګرځولي دي. دیله مونږ جلسې جلوسونه کړي، تاوانونه مور سره کړي دي، خپل ټیمونه مور سره خراب کړي دي، دیله مونږ سره کړي دي، مونږ پاس کړي دي. نو پرون چې مونږ د ورکرو 50 ګاډي کاپیله در شکې د دې حاجی فیاض احمد خان د وزیر نه وته نو شیرین کوټ او رسالپور نوخار خیش کې ازاخیل امانګل تر په بوټ شنه پورې زمونږ د 50-60 ګاډو یو کاپیله وه چې دا نه مینې سره وه نه ایم پی ای سره وه. دا یو زنده ثبوت دی چې دا خلک کمپرومایز دي، غداران دي، د عمران خان د نظریې مطابق نه دي چې په هر تاریخ باندې دا تاریخ نه مخکې کوم جلسې جلوسونه وو نو دوی په قرآن مجید باندې هیلپ اخیستي وو موږ نه چې یاره موږ به تاسو سره هم غداري نه کوو، عمران خان سره به هم نه کوو، د ملک او قوم سره به هم نه کوو. د هغې باوجود چې کوم دی دا صورتحال دی اوس یې وکړه، اوس یې بالکل کړې ده. ها ګراوند کې هغه ستاسو استقبال په خوشبو سره عطر یې داسې خور کړی و که نه او نو دې حوالې سره به څه ویل غواړئ او تور کارپیټ یې چې درته خور کړی و؟ یاره دا خو د وزیر اعلی صاحب او دا دومره 90 ایم پی اګان دي د دې ذمہواري وه چې دوی دومره غټه جلسه یو جلسه چې کوم دی په 4-5 میاشتې کې وکړه نو په کار خدا دی چې صفایي ډېر زیات بندوبست کړی. زه خپل هم تللی وم، زما دا ملګري هم تللي وو، تاسو به هم ویل تاسو به لیدلي هغه حالات په ډېرانونو کې دي جلسه کړې دا ډېرانونو صفایي هم نه وه کړې نه په هغې باندې ترعید یې کړې وه. ټول خلک زکامونو والي بیمار شوي دي، مختلفو مشکلاتو سره په هسپتالونو کې هم دي دې ټایم کې دغه کچرو د وجې خلک نو دا ډېره زیاته غلطه کړې او په کار دی چې دا صفایي کړې وه د مکمل دغلته خپل کوشش کړی وي. یو جهان مننه جي څه ویل غواړئ د جلسې په حواله سره؟ 13 ورځ چې کومه جلسه شوې وه هلته کې ما اورېدلي دي چې یو خو وزیر اعلی صاحب دی، حکومت د پی ټي آی دی او بیا بېشماره چې دي وزیران دي. نو په دونه وزیرانو کې دغه ګند او کچره چا نه لیدله ولې چې د آپ نبي پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد پاک دی چې صفایي نصف ایمان دی. نو دوی د صفایي خیال ولې نه دی ساتلی؟ بس بسم الله الرحمن الرحیم. په دغه باره کې به دلته دا خبره وکړم چې هغوی صرف ځان له صفایي کړی وه، خپله کومه لاره وه هغه سټیج ته چې کوم خلک خطه هغوی هم په ډېران خطه لکه بېګا چې علیما خان راغی او هغوی سرزور روان شوم چې هغه سټیج ته مونږ د کنټینر طرف ته دوه زنانه چې کوم دی ناستې وې بطور سکیورټي په هغه کې ما چې هغه ځای او کتر هغه ما ویل تور نالت چې په دې وزیر الله شه او په دې ایم پی اګانو باندې شه چې خپل ځان لپاره خپل اجرو له خپل دغه له ګور دا عوام راځي ای په عوامو څه کوي، ای خپل موضوع سره سر دي په خپل موضوع کې کاغې ایم پی ای کاغې مینې بل یو دا رغه راوند زموږ پر نوخار کې یو غټ کرپشن شوی دی د هغې هم د یو صورت کې به انشاءالله پته ولګي خو کاغذي کاروایي سره زموږ ایم پی ایګان دي زموږ مینېګان دي دا ټول پکې ملوث دي. نو او بل زموږ قافله چې کومه وه پر هغه کې تلې بغیر ایم پی ای بغیر مینې زموږ ایم پی ای چې کوم دی پي کې 85 والا او زموږ مینې 33 والا هغوی دواړه په کټ کې نن پراتري بیماران دي. الله دې خیر وکړي، الله دې خیر وکړي. جي تاسو څه ویل غواړئ؟ جي بس مونږ خو به دا وایو جي چې زمونږ حاجی فیاض احمد خان کم تاوانونه او کوم توپانونه چې کوي دا د الله رضا لپاره کوي، نور باقي موږ داسې ونه لیدل چې د الله رضا لپاره راوتي دي او هغوی خپله منډه زبردست شوه. تاسو لږ دې خواشئ جي تاسو څه ویل غواړئ؟ جي تاسو خو جلسه لیدلې مؤثر بالکل جی بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل خو ما تاسو ته فراد خان ان ګراوند ما انټرویو درم کړه ډېر د افسوس مقام ما چا ولید وه ګندګي او ډیرانونه نو ما ډېر افسوس وشو. دا نظر ماته خو نه و دغه ډېران چېرې چېرته د نظره نشي دا وزیران او سی ایم صاحب داسې خو نه وه چېرته دا به سیکچوال چې کومه خبره دی که نه
دا ټوله د خان صاحب چې کوم ټیګران دي ورکران او د هغو د دل برداشت کولو دپاره دا خبرې دل برداشت شي. جی ګران عزتمندو موجود یو کوم ځای د حاجي فیاض احمد په حجره کې نوخار رشکۍ کې. دا ذکر زه به دا ووایم چې فیاض احمد خان عزیز صاحب زمونږ یو یار دوست دی که نه او ګاونډي مو دی خو دې ټایم کې هغه مونږ ته رونو نه سیوا ګران دی وجه دا ده چې عمران خان نظریې والا سړی دی عمران خان سپورټ کوي او د الله رضا سپورټ کوي او د دغې په وجه چې کوم دی ورکر فیاض احمد خان عزیز صاحب سره ډېر کلک ولاړ دی چې څنګه عمران خان سره ولاړ دي هغه په قطر کې د مونږ دومره سپورټ کوي که نه خو مونږ د هغه هم شکریه ادا کوو دا میډیا والا فرخاد بهي راغلي او د دې میلمانه او د دې ټیم راغلی د دې هم ډېره زیاته شکریه او ډېره مننه کوو رشکۍ ته پر تګ باندې او زه به دا ووایم چې عمران خان نه مونږ یو انچ نه روستو کیږو او نه مخکې کې عمران خان زمونږ لیډر دی مخکې مونږ پی ټي آی سره اوس هم یو او را روان مستقبل کې به هم انشاءالله تعالی عمران خان سره نعره تکبیر